سلامونه نیکې هیلې او احترامات د ادبي رنګونو ټولو کتونکو ته د یو نوي مرکې سره شمس شینواری یم او د خپل همکار دانش افریدي صاحب سره راغلی یو. په کراچۍ کې مشته یو ډېر ښایسته شاعر ورک شاعر به ورته ووایو ځکه چې ځان یې په اول ځل موږ ته شیشې ته راکړی دی. منندوی یو حضرت سید صاحب سره ناست یو، غواړو چې د هغوی تعارف او د هغو حالات خیالات او فکر په شیشه باندې خوندي کړو. حضرت سید صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایو، خپل تعارف را سره شریک کړئ چې کتونکي وګوري. حضرت سید کاسر، حضرت سید مې نوم ده کاسر تحدث. صحیح. او د کوهاټ شو کاس اوسېدونکی یم او تقریبا ډېر ټایم نه زموږ د ادبي ملګرینو د ادبي ملګرو سره ناسته پاسته مو کړې، کم زاړه شاعران چې دي لکه ساده عبدالرحیم صاحب شو، صحیح، یا لوګی صاحب شو، صحیح لوګی صاحب، صحیح، هغه سره مو لیدل کتل شوي نور داسې زموږ په کراچۍ اتفاق وکړو ادبي ټولنو غړی یم زه هغې. ډېره زیاته مننه حضرت صاحب کاسر صاحب. دا کاسر تخلص ته مې پام شو، دې باندې لږ حواله واچوي دا مو چېرته نه ځان سره جوړ کړی دی، چا درکړی دی یا مو خوښ و معنی یې څه ده؟ معنا خو کاسر لکه بس یو سړی ته چې د غره سر ته وخېږي او ته یې چې یار بس زه کاسر یم نشم ختلی، نشي ختلی. بس ځکه یو کار نه سړی صحیح صحیح تاثیر نشي کولی که نه. ډېره مننه. تاسو حضرت سید صاحب ذکر وکړو چې موږ زاړه د طاهر افریدي صاحب تاسو ډېره غټه هستي نوم واخیستو د پښتو ادب په حواله سره ایوارډ یافته موږ پې فخر کوو، زموږ ویاړ دی. څومره ټیم مو د هغو په څنګ تېر کړی؟ دا به د کم سن خبره تاسو کوئ؟ یاره دا تقریبا د 1987-88 نه طاهر صاحب سره مو ملاقات شوی، بیا هغو سره مو په وجه زه پکې شوی یم، لکه سره ډیوټي مې کړې ده که نه. بسونه ډېر سره مو شو او چې کوم حیدرآباد ته بسونه چلېدل، صحیح صحیح، نو هغه سره هغه شو بادشاه خان کاسر صاحب شو، صحیح، نو دو سره مو ډېره زیاته مننه. ملګرو خوږې خبرې روانې دي. حضرت سید کاسر صاحب چې څنګه ووایي چېرې لکه د 1990 چې دغه کم وخت دغه د طاهر افریدي صاحب سره دی ناسته شوي، یقینا اوس چې د ژوند څومره سپرلي دوی کتلي هغه به د ځوانۍ وخت هلې ځلې کړي. یو کلام طرف ته به راځو چې یو قیمتي کلام ته تاسو ته را شریک کړو. حضرت سید صاحب یو کلام را سره خپل شریک کړي چې ملګري وګوري. نو دغه یو غزل ده چې د اور لمبې که په جونګړه چا زما بلې کړي، د اور لمبې که په جونګړه، د اور لمبې که په جونګړه چا زما بلې کړي، ما د هغوی په لار کې شمې د رڼا بلې کړي. ډېر واه، ډېر همدمه ولې راکوي ته پیغورونه ماته، او همدمه ولې راکوي ته پیغورونه ماته، د صداقت لره کې ما جلوې رښتیا بلې کړي. ډېر واه واه. او دا به تقدیرو زه ګیله د چا نه نه کوم، هی هی دا به تقدیرو زه ګیله د چا نه نه کوم، په سرې سکورټي د سکارو راته دنیا بلې کړي. ډېر واه واه. او بله دا چې ګڼم کرم کوي ستم چې الله د مخې، او ګڼم کرم کوي ستم چې الله د مخې، ما جاړه هېره کړه ډیوې مې د دعا بلې کړي. هی هی ډېر ښه واه. سوچ مې وینه ګرځي تن کې، سوچ مې وینه ګرځي تن کې، کام خدمت بکوم، کام خدمت بکوم، سوچ مې وینه ګرځي تن کې، کام خدمت بکوم، زړه مې پښتون دی د پښتو جذبې مې بیا بلې کړي. ډېر واه واه. او دا بل ده چې 2 ورځې ژوند دی دا به تېر شي څه پروا نه کوم، هی 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 2 ورځې ژوند دی دا به تېر شي څه پروا نه کوم، تیارو ته ما د عبرت شمې په وفا بلې کړي. ډېر ښه واه. او آخري کړه ده چې کاسره خلک به کوي فخر ستا شعرونو باندې، اها واه. کاسره خلک به کوي فخر ستا شعرونو باندې، لکه د لمر شغلې د بیا په سپین سبا بلې، سپین سبا بلې. ډېره زیاته مننه حضرت سید کاسر صاحب را سره د ملګرو ښایسته شعرونه را سره شریک کړل. او تپوسونه به ترې کوو، وخت د کمي د وجې به مرکه هم زموږ دغه وي ځکه چې خبرې ډېرې قیمتي دي، موږ غواړو چېرې هر څه شریک کړی شي د وخت حساب سره. حضرت سید صاحب کلامونه مو څومره لیکلي دي، کتاب طرف ته مو چې ته سوچ او فکر تللی چې کتاب چاپ شي، ځکه چې دې عمر ته چې کس راورسي نو دومره کار به یې کړی وي چې کم سے کم یو کتاب خو وي. یاره کتاب خو مې نه ده لیکلی، خو دومره وخت یا بس دومره هم نه وسایل هم نه وو چې سړی کتاب مو چاپ کړی وی که نه. صحیح صحیح. غربتونه مو په وخت کې خو صحیح دومره مې نه دي لیکلي چې کتاب مې چاپ کړی. صحیح. خو دا ده چې دې ادبي ملګرو سره ناسته پاسته ډېره کړې ده او به داسې لږ ډېر څه دا هم لیکلي دي، کتاب مې نه چاپ کړی. تاسو د عبدالرحیم ساده صاحب ذکر کړو په اول تعارف کې د کوهاټ چې هغه زموږ مشهور شاعر و، هغو سره تاسو دغه چې هغه وخت کې به تاسو
د هلکوالۍ دغه سپرلیو کې وایي څنګه فکر مو لرلو د هغوی سره په ناسته کې څه شی هم ته زده کړي یا داسې څه خاص خبره چې د هغوی حوالې سره تاسو ته یادوي؟ دا خو بس دا و چې کله به مې سره کېناستو نو خو داسې و چې یو دستي شاعر و ډېر بس دستي به مخې سره صحیح چې کومه محفل کې به کېناستو نو اول به هغه شروعات د شعر نه و شعر نه نو هغه ما سره څو دلته کې شته هم دي د وحدت اخبار کې هغه یو مضمون راغلی صحیح هغه خو ما پخپله ما سره به شته که نه اوس مې چې راوختله بېرته زه صحیح ومې هغې کې څو کړی دي هغه کوم د دوه شعرونه یاد وي هغه را سره شریک هغه خو بس د هغې څو شعرونه ما سره یاد دي که نه چې دا چې د یار د غره لمنه کې دي ما په رنجو باندې منلي کاڼي واه ډېر او بل ځای کې بل یو شعر ده چې ناصحه ماته مه وایه چې مینه پکې نه وي ناصحه ماته مه وایه چې مینه پکې نه وي دا تا چې زده کړي دا هم ما دې زده کړي ډېر واه او یو بل شعر ده چې ګردونه راته ښکاري د اشنا په مخ پراته دي خپل مخ مې پکې ښکاري دا زما په مخ پراته دي ساده صاحب خو ډېر زبردست شاعر و ډېره زیاته موږ کتونکو د حضرت سید صاحب کاسر صاحب سره ډېر قیمتي مواد دي زم چې د 1990 دهایي نه واخله تر اوسه پورې د وحدت د جرس د اخبارو نو انشاءالله ګورو به دغه به هم روان وخت کې چې کم کوټینګ د دې کېږي هغه به اخوندي کو او بیا به یې په خپله پاڼه تاسو طرف ته راوړو د غرونو په لمن صحیح بالکل جی دا د محبت صدا ادبي ټولنې یو کتاب چاپ شوی فیروز خان صادق تبصره ده قیمتي خیالونه ډېر مواد دي دا یو زم چې چاته پکار وي نو اثار قدیمه دي انشاءالله دا خدمت به هم کوو دا به ځان سره ژوندي ساتو چونکې زموږ مقصد هم دغه دی د ادبي رنګونو چېرې مونږ داسې خلک په سکرین ځان سره کیدو چې هغه لکه څنګه چې حضرت سید کاسر صاحب وایي چې لکه مونږ د اولنۍ مرکه ده شیشې نه یې ځان ورک کړی خو د دانش په مرسته بیا راغلی انشاءالله یو کلام به تاسو نه بل هم واورو چې کتونکي وګوري تاسو د کلام یوه نومه چې راسره بله شریکه طاهر صاحب یو هغه پروت انتخاب دی قربان طاهر افریدي صاحب کلام انتخاب طاهر صاحب وایي چې په احساس باندې مې پورې سترې لمبې کا په احساس باندې مې پورې سترې لمبې کا چې ملا راته غیبت درنه کېدی کا اوه واه ډېر چې شفق ته رنګ د خپلو وینو ورکړي رابعدار خدایه ها رنګ جذبې کا ډېر ښه د امید په بام ښکاره سپین صحرا لږې لوړې د خلکو حوصلې کا واه ډېر ښه د ژوندون پیغله چې اوچې شونډې ګرځي د ژوندون پیغله چې اوچې شونډې ګرځي لاندې باندې د آدم درخو کیسې کا واه بیا یې نوې واده کړې ده ویرېږم چې بنونه په ما څومره نورې شپې کا واه ډېر ښه په رښتیا وینا چې ژبه یې رپېږي په رښتیا وینا چې ژبه یې رپېږي د دې دور واعظان اور پسې کا واه ډېر ښه واه چې قاتل د مسیحا جامه کې راغلو خدای خیر کړي چې بس څه نوې کانې کړه ډېر ښه او د ابراهیم کور ته راغلی بلالي غږ یې بیا جوړې زلزلې کړه ډېر ښه واه اوس جانان چې د رقیب سره جرګې کړي راته جوړې به طاهره کشالې طاهر صاحب کلام ډېر زیات خوندور طاهر افریدي صاحب ډېر بهترین ادب دپاره کار کړی ایوارډ یافته صدارت ایوارډ یافته خو د بدمرغه موږ پښتانه بدقسمت یو چېرته هم موږ د هغوی کلیزه یا داسې د هغو هغه خدماتو ته هغه ونه کړو چېرې هغه ژوندی وساتو اکثر ملګري په دې خبره باندې کار وکړي چې ګیله مو کړي چېرې کم از کم ژوندی ساتل پکار دي ولې چې زموږ د پښتنو دا بدقسمتي ده چې شاعر موږ د مرګ نه پس ژوندی کوو په ژوند موږ احساس نه کوو غواړو چې کاسر صاحب تاسو خپل بل کلام که د سره وي کلام را سره شریک کړئ بیا به تاسو پیغام مخلوط مرکه به سرته رسو یو پښتون زلمي باندې مې لیکلی ارشاد په خټو خړ پر قدردان زلمیا په خټو خړ پر قدردان زلمیا او قرار دی نشته په ماګران زلمیا ستا د بیلچي او د کایي نه لوګی ستا د بیلچي او د کایي نه لوګی او ستا د ساده ژوند سادګۍ نه لوګی او ستا په جامو سپینې خولې نه لوګی همت چې بین الایزوان زلمیا او قرار دی نشته په ماګران زلمیا دا بلډینګونه ستا د لاسه جوړ دي کمپنۍ میلونه ستا د لاسه جوړ دي دا سړکونه ستا د لاسه جوړ دي
بندا هم تا ته مهران زلمی او قرار دې نشته په ما ګران ما زلمی ګران زړګي واه ستا په مخ باندې ګردونه ښکاري پکې د هر پښتون مخونه ښکاري هاي هاي پکې د ستا خواږه خویونه ښکاري او چې سر ټیټ نه کړي مسلمان زلمی او قرار دې نشته په ما ګران زلمیه ډېر ښه واه ته چې د کوره راوتلې ځوانه او په مخ دې اوښکې بهېدلې ځوانه په غټو غټو جړېدلې ځوانه ډېر ښه سیره ګریوان شو را روان زلمیه او قرار دې نشته په ما ګران زلمیه واه ډېر مور پلار ستا په انتظار دی ګله په تمه ناستې د دیدار دی ګله ورونه د دواړو نه قرار دی ګله واه خدای دې د بدو کړه په امان زلمیه ډېر او قرار دې نشته په ما ما ګران زړګي ډېر ښه چونکې د کراچۍ ښار مشیني ښار دی او دغه زیاتره زمونږ بدقسمتي هم ده او خوش قسمتي هم ده چې پښتانه دلته بلا خلک مزدورۍ ته راغلي دا ښار ډېر ودان شوی دغه بلډینګونه د پښتو مزدورانو د خولو په رنګونو باندې رنګ دي موږ په ویاړ هم کوو د رزق سلسله ده ډېر ښایسته کلام ما سره شریکول غواړئ تصور فریدي یو غزل ده دا موډ چې څنګه دې راټول کړم چې چور چور دې کړم څنګه دې راټول کړم چې چور چور دې کړم او روښ پس لاغه هي چې رنځور دې کړم څنګه دې راټول کړم چې چور دې کړم او روښ پس لاغه هي چې رنځور دې کړم او دې غزولم دې هر درد سره و دې غزولم دې هر درد سره تار دې درې خم کړم چې مجبور دې کړم واه ډېر بس خو زما تګي او لیوال شوکا بس خو زما تګي او لیوال شوکا داسې دې اټال کړم چې انګور دې کړم واه ډېر اورې د آشنا مسکۍ نظره جوړ اورې د آشنا مسکۍ نظره جوړ و دې سمرانجه د کوی تور دې کړم واه ډېر او ما باندې وګرانه تنهایی خپله ما باندې وګرانه تنهایی خپله او خوار سي چې شهرت مشهور دې کړم اوه ډېر او لویه دې لمن راته رازغم کړله لویه دې لمن راته رازغم کړله او هر سره کې اوس چې تنور دې کړم ډېر او کړم زه تصور دې د فراق کړم زه تصور دې د فراق شم په سسېدو چې نه منظور دې کړم واه ډېر ملګرو حضرت سید کاسر صاحب را سره مېلمه دی او ښایسته خبرې شعرونه انتخاب شاعري هم وکړه د خپل یادونو هغه سلسلې هم دلته موږ سره شریکې کړې مرکه به راټولو په اخره کې چونکې ژوند په کراچۍ کې تیر کړی بلا وخت د ځوانۍ بلا سپرلي دلته تیر کړي دي سپرلي چې تیر شي خزانونه پرې راشي بیا سپرلي ته انتظار کېږي بلا سپرلي د ژوند دلته تیر کړي دي حضرت سید کاسر صاحب داسې په زړه یو خبره چې موږ ورته ستاسو پیغام هم ویلی شو ستاسو په مخ کې شیشه ده کتونکي به تاسو ګوري داسې څه خبره یا خپل پیغام چې کتونکو ته ورسیږي او تاسو د زړه دغه بوج پې سپک شي بس زه خو دا وایم چې د پښتو سره مینه کول د پښتو خدمت کول د پښتو ادبي ملګرو سره رابطه کول دعا سلام کول د یو بل تپوس کول ځای چې دا بس یو ښه خدمت ده چې هر سړی وکړي او په خپله دا 30-40 سال مو په دغه کې دغه دغو ملګرو سره خپل رابطې کیم یو د پښتو خدمت هم وشي د ادبي ملګرو سره مینه هم لرو صحیح ډېره زیاته مننه حضرت سید کاسر صاحب را سره مېلمه ملګرو پیغام یې دغه دی چې خپله کې موږ پښتو ژوندی وساتو د ادب هلې ځلې دې ودانې وي یو شعر راته رایادېږي چې پښتو پورې خندا کوي پښتو روانه ده ژړا کوي پښتو دې راته الله پاک همیشه ودانه لري په مسکا دې لري او کراچۍ ښار دې کار به د ځان دپاره کوو خدمت به د پښتو ژبې کوو انشاءالله تر روانې مرکې پورې د خپل همکار دانش افریدي سره تاسو نه اجازت غواړو د خپلو ځانونو ډېر خیال وساتئ خپله پښتو وپالئ پښتو وکئ پښتو وپېژنئ د الله په امان